قدير. د ځمکې او اسمانونو څښتن الله دی او د هغه پر هر څه لاس بر دی. د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان درېمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 200 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 190 آیت څخه اوري. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. د ځمکې او اسمانونو په پیدایښت او د شپې او ورځې په تګ راتګ کې د هغو پوهانو لپاره ډېرې نښانې دي چې په ولاړې ناستې او ملاستې هر حالت کې خدای یادوي او د اسمانونو او ځمکې په ساختمان کې غور او فکر کوي. هغوی په غیر ارادي توګه غږ کوي چې زمونږ ربه دا ټول شیان تا عبس او بې مقصده نه دي هست کړي. ته له دې نه پاکې چې عبس کار وکړي. نو ای ربه مونږ د دوزخ له عذابه وژغوره. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. تا چې څوک په دوزخ کې واچو هغه دې په حقیقت کې په ستره خوارۍ او رسوایي کې وغورځاو او بیا د دغه راز ظالمانو هیڅ مرستندوی نه وي. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لویه څښتنه مونږ دی وناري وهونکي आवाज واورید چې د ایمان لوري ته بلنه ورکوله او ویل چې خپل رب ومني. مونږ هغه بلنه ومنله. نو ای زمون بادار کومه ګناه چې له موږ څخه صادره شوې ده له هغې نه راتېر شه. کومې بدۍ چې په مونږ کې دي هغه ایسته کړه او په خاتمه کې راته د غوره خلکو ملګرتیا را په برخه کړه. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. خدایا کومې وعدې چې تا د خپل رسولانو په وسیله کړې دي هغه له مونږ سره ترسره کړه او د قیامت په ورځ مونږ له رسوایي سره مخامخ کوه. په دې کې شک نشته چې ته له خپل وعدو نه مخالفت کوونکی نه یې. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. د هغو رب په جواب کې فرمایي زه له تاسو نه د هیڅ یو د عمل ځای کوونکی نه یم. که نارینه وي که ښځه تاسو ټول ځینې د ځینو هم جنس یاست. له دې امله کوم خلکو چې زما په خاطر خپل وطن پرېښود او زما په لار کې له خپلو کورونو څخه ویستل شول د هغو ټولې ګناوې به زه ورته وبخم او هغوی به داسې باغونو ته ننباسم چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. دا د الله په وړاندې د هغو مکافات دی
او ډیر غوره مکافات لامدي الله سره دي. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، د نړۍ په هیوادونو کې د خدای د نافرمانو بندگانو ګرځېدل دي تا ونه غولوي. دا صرف د څو ورځني ژوند لږ غوندې خوند دی، بیا به دوی ټول دوزخ ته لاړ شي چې ډیر بد استوګنځی دی. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. د دې پر خلاف کوم خلک چې خپل خدای نه په ویریدو ژوند تیروي، د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر هغو لاندې ویالې بهي. په هغو باغونو کې به دوی د تل لپاره اوسي. دا د هغو لپاره د الله له لوري د میلمستیا وسایل دي، او څه چې له خدای سره دي د غوره بندګانو لپاره همغه ډیر غوره دي. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. فأهل کتابو کې هم څه کسان داسې شته چې الله مني، پر هغه کتاب ایمان راوړي چې تاسو ته لیږل شوی دی، او پر هغه کتاب هم ایمان لري چې له دینه مخکې په خپله هغو ته لیږل شوی. د الله په وړاندې سرونه ښکته دي، او د الله آیتونه په لږ غوندې بیه نه پلوري. د هغو مکافات د هغو له پروردګار سره دي، او د الله حساب اخیستنه ځنډیږي نه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے مؤمنان، لزغم نه کار واخلئ، د باطل پرستانو په مقابله کې میړانه وښیئ، د حق د خدمت لپاره ملا ټینګه وتړئ، او له الله نه ویریدونکي اوسئ. هیله ده چې بری ومومئ.